د ورزشي ټولنیزو سیاسي او نورو جالبو معلوماتو لپاره د افغان اپډیټس یوټوب چینل درسره سبسکرایب کړئ. د افغان اپډیټس یوټوب چینل درنو لیدونکو سلامونه مینا او درنښت مې درسره ومنئ. هیله ده روغ جوړ او خوښ اوسئ. زه ملک خان لوران یم او دا ځل درته د ناکامورا په هکله خبرې لرو. ناکامورا څوک و، کله او د څه لپاره افغانستان ته راغلی او چا وواژه. که غواړئ د افغانستان او نړۍ له هر ډول ورځنیو مطالبو څخه باخبره شئ نو افغان اپډیټس یوټوب چینل درسره سبسکرایب کړئ او نورو سره یې شریک کړئ. افغانستان کې د جاپاني موسسې مشر ناکامورا وسلوال برید کې ووژل شو. تیتسو ناکامورا نومی جاپانی هغه مهال ویشتل شوی دی چې له کوره کارځای ته پر لاره و. نوموړی لومړی ټپي او بیا روغتون ته پر لاره وفات شوی دی. د په یوې جاپاني موسسه کې د ننګرهار د کلیو خلکو ته خدمت کاوه چې له کوره کارځای ته پر لاره پر موټر وسلوال برید وشو. پته نشته څه نور ښه کارونه به یې په زړه او ذهن کوو څو یې افغان خاوره او خلکو لپاره ترسره کړي. هغه متل دی چې وایي بنده ډېره هڅولې وه خو مرګي لار ورته نیولې وه. دې پیښه کې 15 افغانان نور هم ووژل شول. دغه 83 کلن جاپانی ډاکټر له څو کلونو راهیسې د افغانانو د ژوند ښه کولو پر کارونو بوخت و. ډاکټر ناکامورا د افغانستان په کلیوالو سیمو کې فعالیت درلود. په افغانستان کې دا ډول بریدونه معمولا هر وخت ترسره کیږي او دا یې لومړی او وروستی نه دی. تېره اونۍ د ملګرو ملتونو یو هند الاصله امریکایي کارکوونکی په کابل کې یوې چاودنه کې ووژل شو. چاودنه د هغه پر موټر شوې وه. په افغانستان کې د بي بي سي یوه څېړنه وایي د تېرې اګست میاشتې راهیسې هره ورځ افغانستان کې په اوسط ډول 4 سړي، ښځې او ماشومان وژل شوي دي. د ناکامورا د وژل کېدو په هکله نړیوال غبرګونونه څه دي؟ د جاپان لومړي وزیر شینزو ابي ویلي د ډاکټر ناکامورا په وژل کېدو یې ټکان خوړلی. په کابل کې د امریکا سفارت دا برید غندلی چې په وینا یې مرستندویه کارکوونکي باید په نښه نه کړل شي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یعنې یونامه هم دا کرکجنه وژنه بللې ده. د افغانستان د ولسمشر ویان صدیق صدیقي ویلي افغان حکومت پر ناکامورا برید په کلکو ټکو غندي او دا یو ناوړه او وحشیانه برید بولي. هغه د افغانستان بهترینه دوست بللی. ډاکټر ناکامورا خپل ټول ژوند د افغانانو د ژوند بدلولو لپاره وقف کړی و. د اوبو پر کانالونو، برېښنا بندونو او د زراعت پر پیاوړتیا یې کار کوه. په کابل کې د آلمان سفیر ارنست نورمان د هغه وژنه بېشعوره کار بللی او زیاته کړې ده چې ډاکټر ناکامورا خپل ژوند د افغانستان او د سولې پرمختګ لپاره ځانګړی کړی و. د ننګرهار والي شاه محمود میاخیل ویلي چې ننګرهاریان ټول د ناکامورا پر وژنه خواشیني شوي او د ده د څو کلونو ښو کړنو منندوی دي. تیتسو ناکامورا څوک و؟ نوموړی په 1946 کال کې د جاپان په فوکوارا ښار کې زیږېدلی. تر ډاکټرۍ لوستلو وروسته په 1904 کال کې پاکستان ته لیږدېدلی او د پیس ناروغانو درملنه یې کوله. 2 کاله وروسته نوموړی افغانستان ته راغی او هلته یې د ننګرهار یو لرې کلي کې خپل لومړنی کلینیک او د جاپان نادولتي موسسه یعنې PMS پرانیسته. دغه موسسې 10 کلینیکونه لرل چې د پیس ناروغانو ته یې د درملنې اسانتیاوې برابرولې. ډاکټر ناکامورا کلیوالو ته د ژورو څاګانو ایستلو او اوبو رسولو برخه کې ډېر زیار وګاله. ناکامورا په جلال آباد کې په کاکا مراد هم مشهور و. افغان ولسمشر محمد اشرف غني د دې موسسې مشر ته د هغه د فعالیتونو له کبله د افغانستان افتخاري تابعیت هم ورکړی و. د ننګرهار د والي ویان عطاالله خوږیاڼي وایي چې د ناکامورا پر موټر وسلوال برید کې د 3 افغان ساتونکي، یو موټر چلوونکی او یو بل کارکوونکی هم وژل شوی دی. یا د موسسه له تېرو کابو 14 کلونو راهیسې د ننګرهار کې د اوبو د مدیریت او کرنې برخو کې فعالیت لري. دې موسسې په خیوا، بهسودو او کامه ولسوالۍ کې د اوبو بندونه جوړ کړي چې له برکته یې د سیمې زرګونه جریبه ځمکه زرغونېږي. خو تاوان دا چې پاکستان ته اوبه لږې ورسیږي او اندېښنه یې دا ده چې ګواکې دغسې کسان کولی شي پر پاکستان باندې د افغانستان راتلونکي اوبه بیخي بندې کړي. نو اوس اټکل دا دی د افغان ولسونو او خلکو له طرف نه چې ښایي دغه کار د پاکستان له طرف نه شوی وي. تر اوسه د دغه برید مسؤلیت چا یا کومې ډلې نه دی منلی. د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد پر ټویټر لیکلي چې پر ناکامورا برید د دوی کار نه دی او وایي د طالبانو تحریک له هغو نادولتي موسسو سره ښې اړیکې لري چې پر اغیز ډګر کې فعالیت کوي او دوی د طالبانو لپاره پوځي هدف نه دی. خو یو بل کس چې خپل اصلي نوم نه ښیي او ځان په غازي اشنا نوموي ځان پر طالبانو پورې اړوند حسابوي او د ناکامورا د وژنې په تړاو داسې وایي.
دغه نجس کافران د وطن جوړولو په نوم د مسلمانانو ملکونو ته درومي. هلته خلک عیسویت، الحاد او نورو مذهبونو ته رااړوي. مسلمانان د وطن جوړولو سره د دنیا ودانولو سره د مسلمانانو په نوم د محشر په ځای د دنیا ژوند او عشق او وحشت ته اړوي. ګرچې دغه دنیا فانی کیدونکې ده، موږ ته د دې دنیا نه بلکې هغې دنیا جوړول پکار دي چېرته چې موږ ټول عمر اوسو. کافران دې په دې پوه شي چې دوی هېڅکله مسلمانان په دغه کارونو نشي تېرېستلی. اوس ځل بیا د ننګرهار اسلامي امارت مجاهدینو څخه مننه کوم چې په ډېر تکتیک سره دغه نجس کافر په نښه کړ، خو په خواشینۍ سره وایم چې دا اوس بچ ده، خو انشاءالله زر به مردار شي او هغه نور ساتونکي خو هم هسې مردار شول. د دوی چې په یاد بیا به هیڅ کافر د مسلمانانو ملک ته د آبادۍ په نوم لاړ نشي. کافر خپل ملک نه جوړوي، د مسلمانانو ملک جوړوي. دې کې د دوی غټ چال د اسلامي امارت لخوا د ننګرهار مجاهدینو ته له پخوا نه دنده سپارل شوې وه چې دغه کافران په نښه کړي. دوی د مجاهدینو تر څار لاندې وو، خو نن د خدای په نصرت سره په خپله سزا ورسېدل. تل دې د اسلامي امارت او مجاهدین. خبر زمونږ او قضاوت ستاسو. درنو لیدونکو، که زمونږ دغه راپور مو خوښ شوی وي نو درسره یې شیر او لایک کړئ او زمونږ د نورو مطالبو اورېدو او کتو لپاره زمونږ یوټوب چینل درسره سبسکرایب کړئ او له موږ سره مله پاتې شئ. تر بیا مو الله امان. د افغان اپډیټس چینل درسره سبسکرایب کړئ.